کار باندې شي مینا د کتاب او د قلم د عمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العلي العظيم. تر هر څه د مخه د افغانستان اسلامي امارت اداري مرستیال او معین صاحب جناب قدرمن مشر او مجاهد حنفي صاحب او د معارف وزارت ډیرو قدرمنو محترمو معینانو صاحبانو او د اسلامي امارت د ادارو مسؤولینو کارمندانو او ډیرو محترمو استادانو او ډیرو ګرانو شاګردانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ویاړم چې له خپل لوري او د افغانستان اسلامي امارت د پوهنې وزارت د مشرتابه په استازیتوب د ښوونکي نړیوالې ورځې په مناسبت د هیواد ټولو قدرمنو استادانو ښوونکو زده کوونکو او د پوهنې لارویانو ته د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوم او د هیواد د بچیانو د ښوونې او روزنې په سپېڅلې لاره کې د استادانو ښوونکو او مدرسینو د پرله پسې هڅو سرښندنو او ارزښتناکو خدمتونو مننه او قدرداني کوم. بې له شکه چې د بشري ټولنې علوم او تجربې له یو نسل څخه بل نسل ته او له یو هیواد څخه بل هیواد ته د پرمختیا په بهیر کې لیږدول شوي او نړۍ د هرې ورځې په تېرېدو سره د علومو په بېلابېلو برخو کې د حیرانوونکو نوښتونو شاهده ده چې د خلکو په منځ کې د علم او پوهې چټکه وده یوازې د ښوونکو او استادانو له لارې ممکنه ده. نو په حقیقت کې د انساني تمدن اصلي بنسټ ایښودونکي او د ترقۍ د کاروان مخکشان همدا ښوونکي وو او په همدې لارې کې زموږ ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم فرمایلی دي انما بعثت معلما چې له شکه پرته زه ښوونکی رالیږل سوی یم. د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خپل ګټور ژوند په ټولو پړاوونو کې وتوانید تر څو په ټولنه کې له بدیو او منکراتو څخه انسانان منع او هغوی صراط المستقیم ته رهبري کړي. همدارنګه زموږ قدرمن ښوونکي او استادان له ستونزو سره سره توانېدلي تر څو د هیواد د راتلونکو نسلونو د هوساینې لپاره خپله سپېڅلې دنده په اخلاص او صداقت سره ترسره کړي. له نیکه مرغه د افغانستان اسلامي امارت د مجاهدینو له لوري د کابل له فتح وروسته په هیواد کې د 40 کلنې جګړې ټغر ټول د افغانانو ترمنځ د سولې ورورګلوي او امن فضا حاکمه او د هیواد بچیانو ته د پخوا په پرتله د ښوونې او روزنې لپاره زمینه مساعده شوې ده. د پوهنې وزارت ژمن دی تر څو د خپلو ښوونیزو پلانونو او پروګرامونو په رڼا کې د افغانستان په ټولو سیمو کې خپلو هیوادوالو ته د دیني او عصري علومو په برخه کې د ښو او متوازنو زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي.
همدارنګه د پوهنې وزارت په پام کې لري ترڅو د ښوونکو له حقونو څخه د امکان تر حده دفاع وکړي او د شته امکاناتو په چوکاټ کې د دوی د ژوندانه د لا ښه والي لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. په پای کې یو ځل بیا د ښوونکي د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان ټول ملت، ټول غیور ملت او په ځانګړې توګه د هیواد قدرمنو ښوونکو ته د زړه له کومې مبارکي وایم او د الله تعالی جل جلاله له دربار څخه ورته د هیواد د بچانو د ښوونې او روزنې په لاره کې د لا زیاتو بریاوو هیله کوم. کار دی د تعلیم او تربیې لوی مسؤلیت ورونو غواړي